بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې یم او د اسلامي عقیدې په رابطه ستاسې سره مسایل شریکوم. قدرمنو دوستانو، په تیر بحث کې مو د الله تعالی پر وجود باندې عقلي دلایل او شواهد تاسې ته وړاندې کړل. نن انشاءالله د توحید الوهیت پر رابطه لنډه خبره سره لرو. توحید الوهیت، توحید طبعا مخکې هم موږ ورته اشاره کړې وه چې د یو ګڼلو په معنا. الوهیت له اله څخه اخیستل شوی. د اله معنا معبود، هغه کس یا هغه ذات چې د هغه عبادت کیږي، هغه د معبود او اله په نامه باندې یادیږي. په نړۍ کې مختلف انسانان د ډیرو مختلفو شیانو عبادت باندې اخته دي. څوک د لمر عبادت کوي، څوک د ستورو عبادت کوي، څوک د سپوږمۍ، څوک د اور، څوک د ونې، او په دې ترتیب باندې د هر هغه شي نه چې ډاریږي او یا هم هغه شی چې ډیر خوښیږي. خو دغه ټول د هغه ذات له عبادت څخه لري دي چې هغه د دې ټول کائناتو خالق او مالک دی. دوی تر اوسه پورې خپل اصلي معبود نه دی پیژندلی. نو د توحید الوهیت معنا دا ده چې انسان به د خپل رب د پیژندلو وروسته د همغه رب یوازې او یوازې عبادت کوي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان سوره البقره کې فرمایي چې و الهکم اله واحد، ستاسې پروردگار، ستاسې معبود، ستاسې اله یوازې او یوازې یو الله دی. له هغې پرته بل برحق او د عبادت وړ ذات په کائناتو کې نشته دی. موږ چې کله د لا اله الا الله کلمه وایو، د دې کلمې معنا هم دا ده چې لا اله، نشته دی هیڅ معبود، هیڅ هغه ذات چې دغه عبادت وکړی شي او هغه مستحق د عبادت وي الا الله، مگر یوازې الله دی. په دې رابطه باندې موږ ډیر داسې مسایل لرو چې انسان دې ته اړباسي چې د هغه ذات یوازې عبادت وکړي چې هغه د کائناتو خالق او رازق دی. دوستانو، الله تعالی انسانان او ټول کائنات پیدا کړي دي او انسان په دې مکلف دی چې د الله تعالی عبادت وکړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. نو په دې اساس باندې
انسان په دې مکلف دی چې یو الله وپیژني او یوازې او یوازې د همغه رب عبادت وکړي. له وقفې وروسته انشاءالله یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې. ګرانو دوستانو، تاسو ته ښه راغلاست وایو. زموږ بحث د توحید الوهیت پر رابطه دی. دا خبره مو سره کوله چې الله تعالی یوازې او یوازې د عبادت او پرستش لایق او وړ دی، ځکه دغه الله انسانان پیدا کړي دي. انسان ته مختلف او بېشمېره نعمتونه ورکړي دي. الله تعالی په خپله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نعمت الله لا تحصوها. که چیرې تاسې د الله تعالی نعمتونه وشمارئ، تاسې شمارلی نه شئ. د هغې حق ادا کول خو پر خپل ځای باندې پرېږدئ. په دې اساس باندې کله چې یو څوک د چا په رابطه باندې احسان کوي، د هغه سره کومک او همکاري کوي، نو په جانب مقابل باندې دا لازم دی چې د خپل محسن سره به نیکه رویه کوي، د هغه به احترام کوي. نو په دې اساس چونکې الله تعالی انسان پیدا کړی، بې شمېره نعمتونه یې ور په برخه کړي دي. هغسې نعمتونه چې انسان که وغواړي د یو نعمت په رابطه باندې خپل ټول دارایی مصرف کی هم یې ترلاسه کولی نشي. نو په دې بنا باندې دغه انسان ته پکار ده چې د همغه ذات عبادت وکړي. نو علماء کرام په دې رابطه باندې فرمایي چې توحید ربوبیت موږ ته د توحید الوهیت لاره راښیي. کله چې توحید ربوبیت راشي، یو کس د الله په خالقیت باندې اقرار وکړي، د الله په رازقیت باندې اقرار وکړي، د الله په قدرت باندې اقرار وکړي، دا مسئله انسان توحید الوهیت ته رسي. په توحید الوهیت کې په انسان باندې دا لازمه ده چې الله به یوازې ګڼي، یوازې به هغه ته سر ټیټوي، یوازې به د هغه نه خپل حاجتونه غواړي، یوازې به د هغه قانون په خپل ژوند کې عملي کوي، یوازې به د هغه څخه ډارېږي، یوازې به د هغه څخه استمداد او مرسته غواړي، یوازې به د هغه څخه د عزت او د ذلت تمه کوي. په دې ترتیب دغه احترام، دغه سر ټیټونه او دغه راز عبادت کول دا یوازې او یوازې د هغه ذات کېدی شي چې هغه د ټولو کائناتو خالق دی. بل چا سره په دې کائناتو کې دغه ستر توانمندیانې او طاقتونه اصلا نشته. نو ښه ده چې انسان خپل خالق وپیژني او یوازې د همغه خالق عبادت وکړي. دوستانو، د عبادت په برخه کې یو روحي عبادت دی او یو هم جسمی عبادت دی. روحي عبادت عبارت دی له عقیدې او باور څخه چې یو مؤمن مسلمان انسان به د خپل پروردگار پر رابطه باندې لري. جسمی عبادت همغه التزامات دي چې انسان یې په خپلو کړنو کې، په خپل ژوندانه کې عملي کوي، او هر هغه څه دي چې د الله له خوا نه ورته بیان شوي دي. هغه که وړوکي نه تر وړوکي شي پورې وي او یا هم ستر نه ستر کاره پورې وي. څومره مشکلات چې وي، خو چې د الله له خوا نه ورته ویل شوي وي، فرمان صادر شوی وي، هغې ته غاړه کېښودل، په خپل ژوند کې عملي کول، دغه د عبادت معنا او تقاضا ده. په همدې ترتیب باندې
د حلال او حرامو قضیه یوازې او یوازې د همدغه رب العالمین پورې تړلې ده. انسان مکلف دی چې په دې چارو کې هم یوازې او یوازې د الله حکم ومني او همدغه د الله د توحید د معناو څخه ګڼل کیږي. له وقفې وروسته انشاءالله یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې یو. دوستانو یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایو. اوس دې خبرې ته راځو چې د الله تعالی او د یو ذات عبادت کول، توحید الوهیت منل، دا د انسان لپاره څه فایده لري، څه ارزښت لري، ولی یو انسان د یو الله په عبادت کې مصروف اوسیږي. دوستانو دې کې تر ټولو نه مهمه قضیه هغه دا ده چې انسان ته الله تعالی په دې کې ازادي ورکوي. انسان د ازادۍ حس ورته پیدا کیږي او په ازادۍ باندې خپل ژوند ته دوام ورکولی شي. که چیرې یو انسان له ډیرو معبودانو سره تړاو ولري نو دی به سرګردانه وي، دی به په تشویش کې وي چې د کوم رب او د کوم پروردگار او د کوم معبود حکم پر ځای کړي. نو دا پریشانیګانې هغه وخت کې ختمېدی شي چې انسان د یو الله خالقیت ومني، د یو الله خدایي ومني او د یو الله په عبادت کې ځان مصروف وګڼي. په دې ترتیب باندې به الله تعالی دته ازادي ورنصیب کاندي. همدارنګه د یو الله عبادت دا د الله تعالی حق دی پر انسانانو باندې. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې الله تعالی بې شمیره نعمتونه انسانانو ته ور په نصیب کړي دي. نو چې کله انسان ته الله تعالی دومره نعمتونه ور نصیب کړي، په ده باندې لازمه ده چې د خپل خالق، د خپل مالک، د خپل رازق په خدمت کې اوسیږي، د هغه امر ومني او د هغه اوامرو ته غاړه کیږي. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ای معاذ په دې باندې پوهیږي چې د الله حق په بندگانو باندې څه دی؟ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله او پیغمبر یې ښه پوهیږي. نو بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بندگانو حق پر د الله حق پر بندگانو دا دی چې د الله تعالی عبادت وکړي او له هغه سره څوک شریک نه کړي. شرک بدترین جرم او بدترینه ګناه او عظیمه ګناه ده چې یو انسان یې ترسره کوي. همدارنګه د یو ذات عبادت انسان کې تواضع پیدا کوي. دا د تواضع نښه ده، ځکه ته د یو الله په عبادت کې خپل ځان وینې او مصروفېږي. او کله چې یو انسان د یو الله له عبادت نه سرغړونه کوي، هغه په دې معنا ده چې دی د تکبر خواته ځي، دی د شیطان پلوي کوي، دی د شیطان په لاره باندې ځي. ځکه شیطان هغه کس و چې د الله له عبادت نه سرغړونه وکړله او په بل طرف ته لاړه، تکبر یې وکړه، ابا واستکبره. قرآن عظیم شان د دې یادونه کوي چې هغه یې ابا راوړله، هغه منع راوړله د دې نه چې الله ته تسلیم شي، الله ته سر ټیټ کړي او تکبر یې وکړو. نو هر هغه انسان چې هغه د الله له عبادت نه سرغړونه کوي، دا په دې معنا ده چې دی د الله له حکمونو او د الله له پاچایۍ څخه سرکشي کوي. نو دا انسان سرکشه انسان دی، او که څوک منون کوي هغه متواضع انسان دی. ګرانو دوستانو، د الہ او د توحید الوهیت
معنا دا ده چې ته به یوازې او یوازې هغه عبادت ترسره کوي چې هغه د الله لخوا نه تا ته بیان شوي دي. لمونځ په اخلاص سره به د الله لمونځ ادا کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. روژه به نیسي، زکات به ورکوي، حج به کوي، جهاد به کوي، هجرت به کوي او په دې ترتیب به د الله تعالی ټول حکمونه بې له چون او چرا څخه په خپل فردي ژوند، په خپل کورني ژوند، په خپل اجتماعي ژوند، په خپل سیاسي او اقتصادي ژوند کې عملي کوي. دغه ته توحید الوهیت وایي. قانون به هم د بل هیڅ چا نه مني غیر د الله. دغه ته توحید الوهیت وایي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي. تر بیا چې بیا به ستاسو په خدمت کې یو. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.